یو روح تنګ شوی د وجود د دایرې نه بهر یو مړی ناست سحر وختي د ادیرې نه بهر او زه منعکس آینه او ما ته هر هغه عکس زه منعکس آینه او ما ته هر هغه عکس ځان ودروي د سمندر د کنارې نه بهر. واه بې استاذه عمر واړه بې وفا دی که نه دا مې یو هغه شته نو ته څه وایې چې یعنې مطلب ته خوب کې شاعر شوی نو بیا تا اصلاح یې چانه نه کړې نو تا بیا زده کړې څنګه وکړې؟ زمونږ مشران چې کوم دي نو لکه داسې به ووایم چې زه کله ما شروعات وکړو نو 97-98 کې په هغه وخت کې د رحمان بابا یو کتاب داسې و چې دیوان رحمان هغه ما سره بلکې زه به داسې ووایم لکه چې چا راته ویلي چې دا کتاب راواخله او ویلو لکه نه ټیک ده ډېره غټه خبره ده. زه خو داسې وایم چې زما عمر په هغه وخت کې لکه 15 کاله یا 14 کاله او بیا یې رحمان بابا کتاب ته ګوتې وړل نو زه به داسې ووایم چې دا ما ته داسې کرامات غونده کې ښکارېدل ګنې کتابونه خو ډېر زیات وو. نو رحمان بابا کتاب چې ما کله کولاو کړو نو ما زما نه مشر ورور دی نو هغوی چې کوم دی ډېر زیاته دلچسپي سکول سره ډېر زیات هغوی هم لګاوه خو زما ورسره داسې وه چې ما لکه کم 12 چې ما وکړو نو هغه ما د هغه وخت کې زه مسافرۍ نه پس چې زه راغلم نو د 10 نه پس چې کوم دی 10 کالو نه پس ما 11 او 12 لکه ما وکړو نو خبرې مقصد مې دا دی چې ما خپل ورور سره هغه معامله شروع کړه د پښتو چې کومه وه هغه زده کړه ما د ورور نه مې وکړه د پښتو او باقاعده چې کوم دی نو هغې په هغه لیول باندې زه روان شوم او داسې حمزه صاحب چې کوم نو هغه کتابونه 2 کتابونه ما کتلي وو او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو ما داسې مستقل استاذ لکه ما غونډو کې یا هغه کې ما چانه څه دغه نه دی کړی اورېدلي مې ډېر دي لکه کلامونه مې ډېر اورېدلي دي او بیا ورو چې کوم دی نو هغې حالاتو ته او معاملاتو ته زړه ته اخته یم د زړه نه ورته زړه وباسم زړه ته اخته یم د زړه نه ورته زړه وباسم لکه ازغي د خپل نظر نه په باڼه وباسم. او ډېره مننه. زنګ په زمزم وینځم ښار پکې یو بل جوړوم. زنګ په زمزم وینځم ښار پکې یو بل جوړوم د زړه بوتانو ته مخونه په چاړه وباسم. اول به ما کوو اوس ماله انتظار دی کوي اوس ماله انتظار دی کوي که انتظار کولی نشي نو خپل کار دی کوي. په نن سبا کې یم کیدی شي چې وطن ته لاړ شم ما لکه ځان سینګاروي څوک نو تلوار دی کوي. قدرمنو کتونکو سلامونه نیکې هیلې و ډېر احترامات مې در واخلی. سمر افریدی یم. الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحال وئ او د خپل ژوند نه خوندونه او مزې اخلئ. پروګرام دی د انګازي ټي وي ادبي سیرې او په ادبي سیرې کې را سره ډېر محترم او مرایل صاحب ناستی کوي. د سره به د په ژوند فن او ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو. مرکه ادبي سیرې نو راځئ چې د انګازي ټي وي ټول مینوال او مرایل صاحب ته په خپل پروګرام کې په خیرالي او ستړي مشي ووایو. ډېره مننه سمر صاحب. د دې هم ډېره مننه چې موږ ته مو دومره په دې مصروف دور کې په دې مصروف وخت کې وخت راکړو او ډېره مننه کوم د کتونکو هم ډېره مننه قربان. لنډه شان پیژنګلو که وکړي نو ښه وي. جی حضرت عمر مې نوم دی او عمرائل مې تخلص دی او د انځري کلي ټیلبن سره تعلق لري. تعلیمي زده کړې تر څه حده پورې کړي نه دي کړي؟ تعلیم خو بس داسې ده چې د نش په حساب دی خو بهرحال شکر دی. 12 مې تعلیم دی او دین علاوه دینی درساتی دینی سال اول او سال دویم ماشاءالله او د قرآن عظیم ترجمه لکه داسې به زه ووایم چې یاده خو نه ده ځکه چې ډېر کمزوري یو خو بس د الله تعالی ډېر لوی کرم دی. بس دا چې څه زده دي نو ډېر شکر دی الحمدلله. ټیک
ایل صاحب یوې خبرې ته پام راګرځېږي چې په دې جدید دور کې تاسو د میډیا نه لږ په شا یو د دې وجه څه ده؟ داسې ده چې 2014 15 16 او 17 لکه دا 4 کاله یا 15 کاله 4 کاله تقریبا دا همونګه لکه زه به وایم چې متحرک لکه دا هغې ملګرو چې کوم مونږ په هغه وخت کې یو ځای و یو ګروپ و څه داسې ملګري وو اوس هم شته رابطې هم کېږي او زو راځو هم یو بل ته ملګرو نو په هغه وخت کې چې کوم دی نو مونږ ریډیو ته لکه 92.2 شو 101 شو او د دې نه علاوه چې کوم دی نو 94 چې کوم هغې سره چې کوم دی نو مونږ لکه چې کوم پروګرامونه به ادبي به کېدو نو هغې سره به مونږ لکه په هغه کې کالز به مو کولو ټلیفون وغیره او هغه خپل چې کوم خیالات نو هغه به مو سره او د هغې نه پس بیا لکه زه داسې شوم چې د خپل دې صوبې نه بهر شوم نو که یو وجود مطلب موجود وي خو ملاقات کېږي او تخیلاتي چې کوم ملاقاتونه هغه به کېدو او داسې وه دا وخت داسې دی چې ډېر عجیبه شانته دی نو کېدای شي چې دا زما بدقسمتي وي ګنې دومره څه مشکله نه ده خو زه خپله هم ځان ته حیران یم چې زه ولې میډیا نه لرې یم په دا توګه چې شاعري په کومو حالاتو کې شروع کړه؟ شاعري خو تقریبا 20 کاله یا 22 کاله وړاندې خبره ده او دا ځوانۍ دور دا یو داسې وي لکه مو الحمدلله اوس هم زه اوس هم لکه داسې وایم چې زلمی یم خو لکه شروعات داسې وو چې هغه جنونیت وي هغه یو بېل اړخ وي د ژوند لکه سحر غرمه او بیا مازدیګر که نه دا د ژوند هغه دي نو ما چې کوم وخت کې شاعري شروع کړې وه نو هغه وخت کې سحر و اوس چې کوم حالات دی نو هغه د مازدیګر او د ماسپښین ترمنځ دی نو بس هغه لږ داسې سحر معامله لکه شبابیت هم پکې وي خوند هم پکې وي او هر یو څیز ته چې ګورې نو په هغې کې یو خپله ذایقه وي که نه نو هغه وخت حالت نه مې چې کوم د هغه وخت نه مې را شروع کړی و او بس اوس هم لګیا یم کوشش کوم لږ کم لیکل کوم خو کوشش کوم چې لږ ښه لیکل وکړم داسې په باقاعده توګه د کوم استاد نه یعنې زده کړې وکړې او چې تاسو مطلب کوم استاد هم شته؟ یاره زه که یوه دعوا وکړم نو زه وایم چې دروغ به نه وي خو کیدای شي چې زه په خوب کې شاعر شوی لکه چې ما چې کوم داسې وخت راغلی دی چې ما په خوب کې هم غزل لیکلی دی ما په خوب کې هم غزل لیکلی دی او چې بیا زه روچت شوی یم نو ما هغه مطلع شوه لکه ټول غزل خو به راته کلام خو به راته نه و یاد خو مطلب به یاده وه یا داسې یو شعر به پکې یاد و چې مطلب به رانه هېره وه نو مطلب به مې ورته بیا چې کوم دی نو په ویښه باندې بیا دغه کړه نو داسې څه حالات وو او زه خو وایم یو الهامي غوندې معامله ده چې ما خو وختي هم دا خبره وکړه د نظم والا لږ دي او نثر والا چې کوم دي نو ډېر دي ټوله دنیا ده نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو شاعري معامله یو قدرتي غونډه کې معامله ده بس الله رب العزت زه وایم کېدای شي چې فضل وي دا په موږ باندې د یو شاعر د شعر د لوړوالي اندازه به څنګه لګو؟ تکړه شاعر یا لوړ کلام هغه خو ښکاره نه خو ستوري چېرته په اسمان کې ختمیږي د لیدلو نه لکه چې سړی ونه ویني نن ور ګوته پټېږي په ګوته باندې نو دا خو ښکاره خبرې وي چې خولې نه کلام کله راوځي نو معروف او مجهول پته لګي چې دا کلام مجهول دی او دا معروف دی نو زه خو وایم چې دا د کوم شاعر شاعري زیاته خوښوي؟ یاره زه خو وایم چې زه خو هر یو شاعر اورم خو هغه ستاسو خبره چې کوم کلام مضبوط وي او ښه وي دا نه چې ګنې یاره زه فرمان کسکرم اورم زه خپل ځاني دا خبره کوم چې یو خو دا امرسه او پتاسه او دغه خو شاعري ده نه دغه ته خو موږ شاعري نه وایو که نه دغه خو هغه وخت پاس کېدل دي او دنیا یو معامله ده او روانه ده دغه خلک هم پکې شته اوس که موږ وایو چې ښه نو دا ولې شاعر شوی دی او دا ولې شاعري کوي نو هغې سره زموږ کار نشته مونږ خو وایو چې یاره بس لیکل دې لږ وي خو چې ښه لیکل وي نو دا خبره ده چې دا هر یو شاعر چې دی مطلب زموږ مشران اوس نامې چې اخلم نو بیا خبره اوږدېږي خو که مطلب باسین صاحب دی غني خان صاحب دی داسې مطلب خاطر صاحب دی الله دې وبخي حمزه شنواري صاحب دی که نه داسې ټول چې څومره دي تر دې وخته پورې لکه زه به داسې ووایم چې فراق صاحب شو مطلب ته ډېر داسې ملګري شته ډېر اورم
خوند اخلم که نه لکه وخت وي ځینې خلک وایي چې مړه لرې که داسې سر خوږې دغه کوي که نه نو زه خو وایم چې اورېدل پکار وي کیدای شي چې ځینې خلک مطلب مونږ نه کمزوري وي او هغه دې دپاره وایي چې وایي دا کلام مې لیکلی دی دا غزل مې لیکلی دی دا لږ واورئ که نه او زه ورته وایم چې لرې که مړه دا خو سرخوږی دی نو بیا دا خو خبرې مقصد نه شو ایل صاحب خبرې مې سره روانې وي څه به مینهواله کتونکي اورېدونکي هم ټول ستاسو د شعرونو د غزلونو په انتظار دي نو څه به راپېرزو کوي زه ډېره مننه کوم د غزل نه وړاندې زه یوه خبره ډېره ضروري ګڼم چې الحمدلله زمونږ په دې خبره باندې عقیده ده یقین دی ایمان مو دی چې الله یو دی او د محمد صلی الله علیه وسلم نه پس بل نبی نشته نو دا زمونږ عقیده ده او الحمدلله پښتانه یو په پښتنو کې چې کم دی نو غیر مذهبه نه وي هغه پښتانه فطرتي مسلمانان الحمدلله ده د کلام مطلب عرض ده ارشاد چې زړه ته اخته یم د زړه نه ورته زړه وباسم زړه ته اخته یم زړه ته اخته یم د زړه نه ورته زړه وباسم لکه ازغي د خپل نظر نه په باڼه وباسم واه 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 او ډېره مننه زنګ په زمزم وینځم خار پکې یو بل جوړوم زنګ په زمزم وینځم زنګ په زمزم وینځم خار پکې یو بل جوړوم د زړه بوتانو ته مخونه په چاړه وباسم واه او ډېره مننه او د ملغلرو خاره ته به ماته څه ووایې د ملغلرو خاره د ملغلرو خاره ته به ماته څه ووایې چې د خوړ کاڼي درته پرېږدم درنه سره وباسم واه 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 بیا وایه ډېره مننه د ملغلرو خاره ته به ماته څه ووایې چې د خوړ کاڼي درته پرېږدم درنه سره وباسم او په داسې لاره کې چې لاره ده خو لاره نه ده په داسې لاره کې چې لاره ده خو لاره نه ده سوری راکاږمه د خپل سر نه ویښته وباسم ډېره مننه او ونې کرمه په هوا کې ورته کندې کنم ونې کرمه په هوا کې ورته کندې کنم سپوږمۍ ته مخ وینځمه ستورو نه اوبه وباسم واه 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 ډېره مننه کومه بیا وایه شي ونې کرمه په هوا کې ورته کندې کنم سپوږمۍ ته مخ وینځمه ستورو نه اوبه وباسم او مقطع د سمر صاحب چې ته به راځې آیله داسې نه چې نه به راځې ته به راځې آیله داسې نه چې نه به راځې عکس دې وباسم خو د خپل عکس نه دې نه وباسم واه 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 بیا وایه مقطع ډېره مننه ته به راځې آیله داسې نه چې نه به راځې ته به راځې آیله داسې نه چې نه به راځې عکس دې وباسم خو د خپل عکس نه دې نه وباسم واه 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 نور به درنه څه اورو او بل یو کلام دی چې ارشاد لکنور سری که وهم آینې ته لکنور سری که وهم آینې ته د اسمان ستوري مې پریښي دي دمې ته ډېر ښه چې طواف د خپل ژوندون ورته پوره کم چې طواف د خپل ژوندون ورته پوره کم ستا کعبه به مخ کوم خپلې کعبې ته واه 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 ډېره مننه چې طواف د خپل ژوندون ورته پوره کم ستا کعبه به مخ کوم خپلې کعبې ته ډېر ښه ډېره مننه او چې په نوم خاوره یې نه پرېږدي خپل ځان ته چې په نوم خاوره یې نه پرېږدي خپل ځان ته داسې مړی مې راوړی دیرې ته واه 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 بیا ډېره مننه چې په نوم خاوره یې نه پرېږدي خپل ځان ته داسې مړی مې راوړی دیرې ته او چې جړا راشي نو نه جاړم خاندم چې جړا راشي نو نه جاړم خاندم یو څو اوښکې مې ساتلي دي توبې ته واه واه ډېره مننه او په خفګان کې دي د څو وسوېلو په خفګان کې دي د څو وسوېلو نه حاجت نشته دی د زول بلې ډیوې ته واه ډېر ښه ډېره مننه او مقطع ده چې بې عنوانه تشه پاڼه یې آیله بې عنوانه
تشه پاڼه یا عیله داسې عکس دې ښکاره کړی زمانې ته. واه 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 ایل صاحب ډېره مننه. حیران یو تا ته چې بغیر استاذه و داسې کلام لیکل و داسې تشبیهات راوړل نو داسې ده چې لکه ما خو دا خبره وختي هم وکړه چې د وزن بحر او دا کومه سلسله چې کومه ده قالب والا ده نو دا خو د کتاب ته لکه سړی کتاب ته وګوري او لوستلو کې نو بیا غونډو ته سړی لاړ شي نو او بیا خیالات وګوري نو لکه زما خپل ځاني دا خیال و د وخت د سر نه ما وی شاعري خو اسیم ختمه ده لکه شاعري خو زموږ مشرانو ختمه کړې ده که نه ټیک ده نو زه وایم چې ولې نه داسې یو خیال سړی راوړي چې هغه نه لکه مکس شوی وي خیال چا نه راغستل را پټول که نه لکه دا حال دا معاملې هم ډېرې زیاتې نو زه خپل ځاني لکه تاسو وختي وویل چې تاسو لکه چا نه که نه تاسو متاثره نو ما خپل ځاني وکتل چې دا خیالونه څومره دي نو دا رومانیت کې لکه زه خپل ځاني رومانیت لکه ډېر لکه اول داسې وا شلو نه تر دېرشو ما وختي دا خبره وکړه چې هغې کې ما لکه رومانیت داسې یو کلام نیم شته زه به ووایم بیا وروسته وخت راغلو نو هغه وخت اوس زه خو وایم لکه یو تجربه کول هنر کې تجربې کول چې کم دی نو دا خوند کوي دا مقصد مې دا دی چې هر یو خیال چې کم دی نوی خیال راوړل پکار دی. ډېر ښه ایل صاحب په دا را سره خپل خیالات شریک کا چې په نن سبا وخت کې غزل ډېر زیات شاعران لیکي که نه ډېر زیات یې لیکي نو آیا ادب لوي مطلب دی چې دا وده ورکي که نه موږ څه ویلی شو چې نظم یا نثر به وله وده ورکي لکه زه خو خپل ځاني دا وایم چې لکه کم مخکې دور چې کوم نو هغه خو غزل داسې و چې لکه چا به چې ووي چې یاره غزل دی نو بس بالکل به خیال هغه ځای ته لاړو چې بس خو زه د یار زلفې او شونډې او دا به پکې ستایي که نه نو دغه طرف ته به خیال تلو لکه څنګه چې خاطر صاحب و داسې که نه زه خو خپل ځاني وایم چې د پښتو غزل دومره پرمختګ کړی دی چې زه به وایم چې د نظم او د غزل ترمنځ چې کوم دی نو ډېره لږه فاصله پاتې ده ډېره لږه فاصله لکه پاتې ده مخکې به چې کوم دی نو لکه داسې ټکي به چې کم راتلل لکه زه به اوس څه ووایم درته خو لکه د غزل سټارټینګ به چې کله شروعات به کله کېدو که نه ابتدا به چې کله کېده د غزل به چې کله مطلب به چې چا لیکله نو هغې کې به خامخا د یار نه ګیله وه یا به پکې تعریف و یا به چې کوم دی نوره پکې لکه هغه اظهار به پکې د محبت که نه اوس هغه سلسله نشته اوس وخت هغه وخت کې داسې و چې هغه وخت ساده و اوس خو ډېرې زیاتې تجربې لکه زه وایم چې هر یو سړی لګیا وي داسې هلکان لکه راغلل کشران دي داسې به وایم چې د هغې به 18 کاله 18 کاله یا 20 کاله عمر دي زه کله کله داسې ګورم نو هغې لکه داسې کلامونه لیکي چې بالکل سړي پې دا شک راشي چې ګنې یاره دا کلام چا ورته لیکلی دی نو ډېر لکه پرمختګ کړی دی غزل. ایل صاحب نور به درنه څه اورو یو کلام به بل ووایم چې په دې کافیې او ردیف باندې زما په خیال چې یو غزل مخکې هم غالبا خو ما ته ډېره وروستو بیا پته ولګېده دا هم مخکې دی دا غزل چې یو روح تنګ شوی د وجود د دایرې نه بهر یو روح تنګ شوی د وجود د دایرې نه بهر یو مړی ناست سحر وختي د هدیرې نه بهر یو روح تنګ شوی د وجود د دایرې نه بهر یو مړی ناست سحر وختي د هدیرې نه بهر او زه منعکس آینه او ما ته هر هغه عکس زه منعکس آینه او ما ته هر هغه عکس ځانو دروي د سمندر د کنارې نه بهر زه منعکس آینه او ما ته هر هغه عکس ځانو دروي د سمندر د کنارې نه بهر او سوری تې وړاندې دی او دی ورپسې هیڅ نه وایي سوری تې وړاندې دی او دی ورپسې هیڅ نه وایي یو عکس روان دی او وځي د زمانې نه بهر ډېره مننه سوری تې وړاندې دی او دی ورپسې
هیڅ نه وایي یو عکس روان دی او وزي د زمانې نه بهر او یوه دانه د تسبیح ځان سره پیرلی یم یوه دانه د تسبیح ځان سره پیرلی یم چاته ولاړ یم د خپل ځان جنازې نه بهر. ډېر ښه دی یار، ډېر ښه. ډېره مننه. یوه دانه د تسبیح ځان سره پیرلی یم چاته ولاړ یم د خپل ځان جنازې نه بهر او زه چې ګیله کوم نو ته راته په خوله ږدې لاس. زه چې ګیله کوم نو ته راته په خوله ږدې لاس چې څوک به ناست وي د اسمان د دروازې نه بهر. واه 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 بیا وایه شي. ډېره مننه. زه چې ګیله کوم نو ته راته په خوله ږدې لاس چې څوک به ناست وي د اسمان د دروازې نه بهر. واه. او مقطع ده چې په شوګیرو پسې چې پټ په ګرځېدو آیله. په شوګیرو پسې یو شعر بل پاتې شو چې هغه د ځان په تماشه د آینه کې ګوري آینه ګوري آینې د آینې نه بهر. واه واه واه. او مقطع ده چې په شوګیرو پسې چې پټ په ګرځېدو آیله. په شوګیرو پسې چې پټ په ګرځېدو آیله هغه یو خوب مې رانیولی دی د شپې نه بهر. واه 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 ډېر ښکلی، ډېر مزېدار. ډېر مننه. ایل صاحب زړه خو م نه غواړي چې تاسو سره مرکه راغونډه کړو خو دلته وخت هم دومره اجازت نه راکوي. څه اخري پیغام څه درکول غواړي؟ داسې ده چې حالات ډېر زیات ډېر عجیبه غونده کې حالات روان دي لکه دا سلسله چې څومره ده د اسمان نه مقرره ده خو لکه دومره یو احتیاط پکار دی چې انسان چرته هم وي نو کوشش کوي چې هغه د په زړه کې چې دا څومره لکه نفرتونه دي او دا بغض او کینې دي نو زه وایم چې دا یو بل ته دي دا په زړه کې نه ساتي ځکه چې ډېره مختصر زندگی ده او انسان ته پکار دی چې په مینه محبت باندې هر چا سره هغه که د مور مقام دی که د خور دی که د رور دی که د پلار دی نو پکار ده چې دې خیال دی وساتلی شي دې رشتو چې دا رشتې دي که نه لکه ګوره که یو انسان مور ته وګوري نو هغه مور ته د مور په نظر وګوري که یوه زنانه مطلب روانه وي او مغې ته داسې وګوري چې دا به مور وي یا به خور وي یا به لور وي که نه یا داسې مطلب د رور رشته شوه یا د ملګري رشته شوه نو زه وایم پکار ده چې دا همدغسې کلکې وي نو دې سره به انشاءالله چې مونږ ګنې حالات چې کم روان دي نو الله مو دې پردې وساتي. عمر ایل صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه. ډېره مننه کوم سمر صاحب ډېره مننه کوم کور مو ودان الله مو وشي. قدرمنو کتونکو د عمر ایل صاحب مرکه تاسو واورېده د ده په ژوند فن او ادبي خدماتو باندې خبرې اترې او د ده خواږه شعرونه کلامونه هم تاسو واورېدل. ماله او ګران عمر ایل صاحب له په دې دعا سره راکړئ رخصت چېرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.